السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان چینل ته راغلاست. دوستانو په تیر درس کې موږ پرونون ویل ضمیر او اوس وایو کاینډز آف پرونون د ضمیر ډولونه د ګرامر په بخش کې. دوستانو له موږ سره 9 کاینډز آف پرونون دي، له موږ سره 9 ډوله ضمیرونه دي. personal pronoun شخصي ضمیر، indefinite pronoun نامناسب ضمیر، reflexive pronoun انعکاس کوونکی ضمیر، emphatic pronoun زورور ضمیر، relative pronoun نسبی ضمیر، demonstrative pronoun نمایشی ضمیر، interrogative pronoun تفتیشی ضمیر، distributive pronoun ویشونکی ضمیر، possessive pronoun د ملکیت ضمیر. دوستانو دا نه سره له مونږ سره kinds of pronoun دي. په دې کې نن ورځ دوستانو مونږ خاص personal pronoun وایو، یعنی شخصي ضمیر. personal pronoun ذاتی ضمیر. دوستانو دغه له مونږ سره personal pronouns دي. I, we, you, it, they, she, he are called personal pronouns because they stand for 3 persons. زه، موږ، تاسو، دا، دوی، هغه شخصي ضمیرونه بلل کیږي ځکه چې دوی د 3 کسانو لپاره ولاړ دي. I, we, you, it, they, she, he are called personal pronouns because ځکه they stand for 3 persons ځکه چې دوی د 3 کسانو لپاره ولاړ دي. دوستانو له مونږ سره هغه 3 کسان کوم دي؟ کله کله له مونږ سره یو سوال پیدا سي، نو هغه مونږ نسو سره جلا کولی سي. اول شخص لومړی کس کوم دی، دوهم کوم دی، دریم کوم دی. دوستانو نو مونږ نن شروع کوو له لومړي کس څخه. فرست پرسن لومړی کس، سیکنډ پرسن دوهم کس، تھرد پرسن دریم کس. فرست پرسن لومړی کس، the person or people speaking to هغه شخص یا خلق چې خبرې کوي. I or we زه او موږ. په دې کې دوستانو له مونږ سره سینګولر او پلورل هم شته. سینګولر یعنی واحد، هغه چې څو زه، دا دوستانو یو واحد پرونان دی. I یعنی زه. د دې پلورل له مونږ سره دی، پلورل یعنی جمع. وی یعنی موږ. سیکنډ پرسن the person or people being spoken to هغه شخص یا خلق چې تاسو ورسره خبرې کوئ، هغه چې څو دوستانو یو یعنی ته. تھرد پرسن دریم کس، the person or people being spoken about هغه شخص یا خلق چې په اړه یې خبرې کیږي. the person or people being spoken about هغه شخص یا خلق چې په اړه یې خبرې کیږي. he هغه، she هغه، he چې څو دوستانو د نارینه‌و لپاره استعمالیږي او شي چې څو هغه دوستانو د ښځې لپاره استعمالیږي. دا چې څو دوستانو دواړه واحد دي، سینګولر دي، سینګولر پرونون دي. پلورل چې څو، پلورل یعنی جمع دی، دوی. دوستانو دا چې څو جمع خلکو لپاره استعمالیږي دی، دا هم پرونون دي، پرسنل پرونونز. دوستانو دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوښ وګرځي. چینل د سره لایک